فکر وکړئ چې ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني بیرته هیواد ته راستون شو. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني څخه طالبانو غوښتنه وکړه چې کابل کې غونډه کې ځان حاضر کړي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. په مسکو کې د طالبانو سفیر تاییدوي چې دوی له ولسمشر غني غوښتي ترڅو په کابل کې د کیدونکو افغانانو غونډه کې ګډون وکړي چې په پلان کې دا ډیر ژر به په کابل کې دایره شي. جمال ناصر غروال وای دا لا معلومه نه ده چې د افغانانو دا غونډه به د لویې جرګې په بڼه وي یا که د بلې ناستې په څیر، خو چمتووالی ورته روان دی. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د هغوی غوښتنې ته ځواب ورکړو. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وای اوس دپاره خو کوم پلان نه لرم، خو که چیرې ورځم نو یو شرط لرم. د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د افغانستان سفیر یو ځل بیا ومنله چې دوی به ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني جوړېدونکې لویې جرګې ته را دعوت کړي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.